زده کوونکو سلامونه نیکې هیلې خدای دې وکړه جوړ روغ اوسئ سوالونه هم حل کړي وي درسونه هم لوستي وي تاسې څو ورځې مخکې دوه نوي درسونه هم زده کړل یو تر ټولو لوی مشترک قاسم او بل تر ټولو کوچنی مشترک مضرب اوس به د نننۍ ورځې په نوي درس کې زده کړو چې د ورځني ژوند د مسایلو په حل کې د تر ټولو د کوچني مشترک مضرب او تر ټولو لوی مشترک قاسم استعمال څه رقم دی څه رقم مو په ژوند کې د دوی نه استفاده کړو تاسو ته حتما هر څه چې زده کړه تاسو ته درکول کېږي حتما تاسو د ځان سره وایي چې دا موږ ته څه په درد خوري نو نن به تاسو وګورئ چې تاسو څه رقم دی د دوو عملیو نه ګټه اخلئ نو د تاسو درس دی په یو 50مه صفحه او 50مه صفحه کې دوم صنف ریاضي دی هغه لومړی ګټه چې موږ ترې اخلو دلته ما درته لیکلي د اعدادو د اختصار په عملیه کې تر ټولو لوی مشترک قاسم نه موږ ګټه اخیستلی شو ګټه ترې اخلو یوه عملیه ده چې زه به یې عملي تاسو ته په سوالونو کې در وښیم دوم د کسرونو د جمع او د تفریق په عملیه کې د تر ټولو د کوچني مشترک مضرب څخه ګټه اخیستل کیږي او همداشانه د عبارتي پوښتنو د حل لپاره هم د کوچني مشترک مضرب نه ګټه اخیستل کیږي یا ګټه ترې اخلو چې دا به په عملي توګه زه اوس د سوالونو په حل کې تاسو ته انشاءالله در وښیم زه به د مثالونه تیره شم مثالونه خو په خپله په کتاب کې حل شوي را بشم مستقیما په تمرین د تمرین یا د پوښتنې برخې ته براشم چې تاسو ته یې څو جزه سوالونه درکړي ویلي دي چې د لاندې کسرونو صورت او مخرج تر ټولو لوی مشترک قاسم په مرسته ساده یا اختصار کړئ موږ تاسو ته دلته کسر درکړی هغه د ښي لاس طرف نه به شروع وکړو 225 په 300 کسر یې کړی ویلي دي چې دا د تر ټولو د لوی مشترک قاسم په مرسته تاسو دا څه کړئ اختصار کړئ که موږ مستقیما اختصار کړو خو دا ډېره اسانه طریقه ده مګر دا ځل باید د مشترک تر ټولو لوی مشترک قاسم په مرسته باید حل کړو نو د دې لپاره اول صورت تجزیه کوو او مخرج هم تجزیه کوو تر ټولو لوی قاسم مشترک د دوی د تجزیه په واسطه پیدا کوو 225 تجزیه کوو او همداشانه 300 تجزیه کوو کله چې 225 وغواړو چې تجزیه یې کړو وګورو چې په اول کې 15 راغلي نو چې 15 راغلي حتما یا په 3 قابل د تجزیه دی یا 15 قابل د تجزیه دی ارقام جمعي وو 15 جمع 2 2 4 4 15 نه کې په 3 قابل د څه شي دی قابل د تجزیه دی په 3 تجزیه کې وو او په 3 کې یو وشت دلته یو پاتې کې 15 کې 15 په 3 کې 15 اوس بیا او 15 کې په 3 قابل د تجزیه دی 3 نیسو 2 په 3 کې شپږ 15 په 3 کې څو 15 بیا 15 شول 15 او 2 او کې تاق شول 3 نه کې 15 نیسو 15 په 15 کې 15 15 او الیا د 15 نیسو یو په 15 کې 15 موږ تر لاسه کړل چې 215 مساوي په څو دی 2 دانه 3 لرو 3 په طاقت 2 ضرب 15 په توان یا طاقت 2 دا لاس راغله اوس خپل 300 عدد تجزیه کړو 300 چې تجزیه کړو لومړی رقم یې 0 دی په 2 قابل د اختصار دی یو په 2 کې 2 دلته یو پاتې شو 15 په 2 کې لس د 0 ته څنګه یو پاتې شو لس شو 0 کارته کیو بیا 0 دی جفت دی بیا 2 دلته په 2 تجزیه کیو او په 2 کې 14 یو پاتې شو د 0 ته څنګه لس 15 په 2 کې لس او 15 12 کې په 3 قابل د تجزیه دی 2 په 3 کې شپږ 15 په 3 کې 15 15 په 3 قابل د تجزیه نه دی 15 نیسو
پنځه په پنځو کې 25 پنځه اولیه دی 5 یو 5 لاسته راغلل چې د 300 عددم مساوي دی په 2 په توان د څو دانې 2 دی 2 دانې 2 ضرب په یو دانه 3 دی په خپلای نیسو ضرب په 5 څو دانې 5 دی یو 2 توان دی 2 اوس موږ تاسو کله چې اعداد بم تجزیه کړل بیا بم د دوی د مشترکو قاسمونو سیټ ځانته بم دلته ولیکو چې د تر ټولو لومړی تر ټولو نه لیکو د مشترکو قاسمونو سیټ د کوم اعدادو د 225 او 300 مساوي دی په کوم په دو سیټ کې کوم راځي دلته د وړو نه شروع کړو 2 په توان د 2 لیرو دلته یې نه لیرو هیڅ یې نه نیسو 2 په توان د 2 لیرو دلته یې نه لیرو 3 لیرو 3 په توان د 2 لیرو دا مشترک دی هم 3 نیسو هم کامه دو 3 په توان د 2 باقي چې دلته مشتبه او 15 مشترک دی او دلته 15 دی دلته هم 15 په توان د 2 دی په دواړو کې دی ښه اوس موږ تاسو څه وخت څه رقم تعیینول تر ټولو لوړترین یا تر ټولو غټترین مشترک قاسم کوم اعدادم نیول هغه اعدادم نیول چې مشترک وو او توان یې وړ وو یعنی تر ټولو لوی مشترک قاسم هغه عددم نیوا چې هغه عددم یادداشت کاوه چې په دواړو کې مشترک مګر توان یې وړ وي نو توان د 3 وړ دی یو دی 3 نیسو او 15 په توان د 2 15 په توان د 2 خو دواړه یو شی دی مګر یو یې نیسو 15 په توان د 2 دا مساوي کی په 3 ضرب 15 چې 2 اورې په خپل نفس کې ضرب شي څو کې 15 په 15 کې 25 اوس چې 25 ضرب په 3 کړئ څو کې 15 کې 3 په 15 کې 15 اصل په یو 3 په 2 کې شپږ یو ماصل درلوده 15 اوس وګورئ چې په 15 څه رقم د 15 نه استفاده کړو د هغه کسر اختصار کیو البته په دې طریقه کې 225 تقسیم په 15 کیو تقسیم په 15 او همداشانه 300 هم مخرجی هم تقسیم په 15 کیو مساوی هغه کسان چې په تقسیم کې ډېر نامخدا تکړه دي مستقیما یې دلته تقسیمولی شي خو زه به درته بیل دلته تقسیم کړم چې تاسو ښه سر کې خلاص شي تقسیم په 15 او همداشانه 300 تقسیم په 15 ښه دلته به موږ وګورو چې موږ کوم عدد د 15 سره ضرب کړو چې 225 موږ ته راکړي موږ ګورو چې که موږ 3 ضرب په 15 کړو او 3 ضرب په 2 کړو خو 21 تاسو ته دلته درکوي که بي د 22 نه نو مغسه دی که 4 واره ضرب کړو عدد غټي 28 کې نو 3 واره به ضرب کړو 3 په 15 کې 15 ماصل په یو 3 په 2 کې 21 یو ماصل درلو 22 د 225 نه 225 ولاړ شي هیڅ پوره څو شو مخرج 3 شو اوس په 300 په 15 کې چې تقسیم کړو وګورو چې که 4 ضرب په 2 کړو 28 کې د 10 نه وړ کې که په 15 واره ضرب کړو 15 کې زیاتې نو 4 په ضرب کړو 4 15 کې شل 2 اصل 4 په 2 کې 28 2 ماصل درلوده جمع کې 10
د مخرج حاصل هم څو شو؟ 4. نو 3 په 4 د 3 په 4 کسر هغه اختصار دی چې موږ د تر ټولو د لوړترین مشترک قاسم په ذریعه لاسته راوړو. بل سوال چې دلته تاسو د پوښتنه کړې 6 په اتیا یو کوچنی عدد آسان هم دی، تاسو یې په خپله حل کړئ. 6 په اتیا په خپله حل کړئ. زه به هغه بعدي سوال تاسو ته حل کړم چې 144 په 380 دی. 144 کسر 144 په 380 به دا به هم د تر ټولو د لوی مشترک قاسم په مرسته څه کړو؟ اختصار کړو. دا دواړه اعداد صورت او مخرج به اول تجزیه کړو، قاسم مشترک پیدا کړو. 144 به تجزیه کړو او 380 به هم تجزیه کړو. 4 جفت عدد دی، 2 نیسو، 2 په 2 کې 14، 2 په 2 کې 4، بیا 2 نیسو، جفت دی 3 په 2 کې 6، یو پاتې کې 4، 6 په 2 کې 12، بیا جفت دی بیا 2 نیسو، یو په 2 کې 2، دلته یو پاتې کې 8 په 2 کې 16، بیا جفت دی بیا 2 نیسو، 9 په 2 کې 18، نه طاق دی 3 نیسو، 3 په 3 کې 9 او 3 اولیه عدد دی، یو په 3 کې 3. د مو 144 عدد مساوي شو په 2 په توان د څو؟ 1 2 3 4 ضرب 3 په طاقت د څو؟ 1 2. اوس به 380 خپل تجزیه کړو. اول 0 دی، په 2 تجزیه کې جفت دی، په 2 تجزیه کې وو، یو په 2 کې 2، یو پاتې کې د 16 کې 8 په 2 کې 16، 0 بیا جفت دی بیا 2، 9 په 2 کې 18، 0 بیا جفت دی 0 دی بیا په 2 کې 4 په 2 کې 8، یو پاتې کې 15 په 2 کې 15 په 2 کې 10. اوس د جفت نه ووته 3 کې قابل د تقسیم دی، یو په 3 کې 3، 15 په 3 کې 15. اوس بیا 3 15 په 3 کې 15، 15 اولیه عدد دی، یو 15 کې 15. موږ لاسته راغلل چې 380 مساوي کې په څو دانې 2 لري؟ 1 2 3، 2 په توان د 3 ضرب 3 2 دانې لري، 3 په توان د 2 ضرب 1 دانه هم څه لري؟ 15 لري. ښه، اوس د تاسو تر ټولو مشترک تر ټولو لوی مشترک قاسم کوم یو دی؟ مو تاسو ویلی وو چې مشترک قاسمونه اول سټ به دلته ولیکو د کوم عدد؟ د 144 او 380 مساوي دی په 2 لیرو، 2 په توان د 4 لیرو، 2 په توان د څو لیرو؟ 3 لیرو، 2 په توان د 4، 2 په توان د 3، 3 په توان یو یې نیسو عیناً شی دی، 3 په توان د 2 او 15 مشترک ضربي لومړنی عدد نه دی، د دواړو په منځ کې نه نیسو. ښه، اوس تر ټولو لوی قاسم کوم یو نیوه؟ تر ټولو لوی مشترک قاسم. حتما ما ته ځواب کړی خو زه ناروم دی، تاسو غږ ناروم. هغه عدد نیسو چې توان یې څه وي؟ کوچنی وي، یعنی د 2 نه په توان د 4 نه 2 په توان د 3 کوچنی دی، دا نیسو ضرب 3 په توان د 2 مساوي په 2 خاطر چې بل 3 موږ نه لیرو چې ورسره مقایسه یې 2 په توان د 3، یعنی 2 3 ځلې په خپل نفس کې ضرب کړئ. 2 په 2 کې 4، 4 په 2 کې 8 ضرب
دوه ځلې په خپل نفس کې ضرب کړئ نه 3 په 3 کې نه په 8 کې 2 څه شه 2 تر ټولو مشترک قاسم د کومو اعدادو شه د 144 او 380 اوس مخکې سوال کې مو تاسو تمرین وکړ زده کړل اوس دا څه کیو اوس په صورت او په مخرج تقسیمی وو هم په صورت د صورت په عدد هم د مخرج په عدد دلته یې لیکو 144 تقسیم په 2 او 380 تقسیم په 2 مساوی په اوس به یې تقسیم کړو 144 تقسیم په 2 یې کړئ او 380 هم تقسیم په 2 کړئ حتما هغه زده کوونکي چې نام خدا تکړه لایق زده کوونکي د مخکې د دې نه چې زه ووایم انشاءالله چې تاسو د وخت حل کړي دلته 4 دي دلته 2 دي 2 په 2 کې 4 کې دلته 9 دي دلته 14 دي 2 په 9 کې 14 کې نو 2 ځلې ضرب 2 په 2 کې 4 2 په 9 کې 14 پورا 2 ځلې تقسیم شو د 144 عدد په 2 صورت کې او دلته په مخرج کې چې وګورئ 15 په 2 کې لاس کې چې د 0 شي او 15 په 9 کې 15 کې د شپږ د شنه کمین او 15 ځلې تقسیمی وو 380 15 ځلې 2 په تقسیمی 15 په 2 کې لاس اصل په یو و په 15 کې 15 شي او اصل درلود شپږ پورا تقسیم شو 2 په 15 نو 2 په 15 د مو کسر څه شه اختصار شه د څه شي په مرسته د تر ټولو د لوی مشترک قاسم په مرسته دریم عدد به هم درته حل کړم 3 نور جزونه یې پاتې کي تاسو په خپله بیا حل کړئ دریم عدد هم 1044 کسر دی پر 455 یا 1355 دا د تر ټولو د لوی مشترک قاسم په ذریعه موږ تاسو حل کیو نو د خاطر به 1044 تجزیه کړو او همدارنګه بل عدد 455 به هم په څه شي تجزیه کړو په لومړنیو اعدادو په لومړنیو ضربي اجزاو به تجزیه کړو 4 جفتی 2 نیسو 15 په 2 کې لاس 4 په 2 کې 8 2 په 2 کې 4 بیا جفتی بیا 2 نیسو 2 په 2 کې 4 یو پاتې کې دلته 14 کې او په 2 کې 14 یو په 2 کې 2 اوس 200 او یو اویا اولی طاق دی جمعوی چې په درې قابل دی تجزیه دی که نه دی یو او 8 او 2 نو د دې نه معلومي چې 200 او یو اویا اولیه عدد دی په خپله یې نیسو 200 یو اویا یو 200 یو اویا یو 200 یو اوس به 455 اول یې 15 دی وګورو چې په درې قابل د تقسیم دی که نه دی 15 کې لاس د درې چې په واچوي 14 یو په واچوي 14 په درې قابل د تقسیم نه دی نو په 15 به تقسیم کړو 2 په 15 کې لاس دلته درې پاتې شول 15 او په 15 کې 15 یو په 15 کې 15 دلته هم 200 یو یا شول 200 یو یا اولیه عدد مخکې په پوه شو 200 یو اویا به ونیسو یو ځلې 200 یو اویا اوس د موږ تاسو تر ټولو لوی مشترک قاسم وګورو چې کوم عدد دی 1044 مساوي دی په 2 په توان د 2 ضرب 200 یو اویا او د موږ 1355 مساوي کی په 15 ضرب 200
یو اویا. ښه، نو دلته ګورو چې کوم عدد مشترک دی چې د دې تر ټولو لوی قاسم شي. 2 دلته شته، دلته نشته. 15 دلته شته، دلته نشته. نو صرف 201 د دې تر ټولو لوی مشترک قاسم دی. قاسم د کوم اعدادو؟ د 1004 او 1355 مساوي په کوم عدد شه؟ دا مشترک قاسم دی 201. ښه، په دې مرحله کې اوس څه کړو؟ په دې مرحله کې اوس د صورت او د مخرج سره همدغه تر ټولو لوی قاسم تقسیموو. 1004 تقسیم په 201 او 1355 تقسیم په 201. ښه، اوس به دلته درته تقسیم کړم، تاسې هم د ځان سره تقسیم کړئ. مخکې د دې نه چې زه تقسیموم تاسې یې تقسیم کړئ، انشاءالله چې تاسو زده دی. 1355 تمانه به یې چټک حل کړئ انشاءالله. 201. ښه، 201. ښه، اوس دلته تاسو ګورئ چې کوم عدد دی؟ دلته 2 دی او دلته 10 دی. دلته 2 دی، دلته 10 دی. نو موږ تاسو باید د خپل ذهن د فکر واخلو چې که 4 د 2 سره ضرب کړو 8 کېږي، که 15 ضرب کړو 10 کېږي، خو بیا د دغه بل عدد اصل پې اچول کېږي. نو 4 ځلې به ضرب کړو، وګورو چې پوره کېږي که نه. 1 په 4 کې 4، 9 په 4 کې 28 حاصل په 2، 2 په 4 کې 8، 2 حاصل هم درلود 10. 4 پوره تقسیم شد. صورت څو شد؟ صورت کسر 4. او مخرج د کسر به وګورو چې که موږ 15 په 2 کې ضرب کړو دلته 10 کې د دو حاصل ورسره جمعي نو پوره به راشي، او دلته 1 په 5 کې 15 کې وابزمیو که غلط و بیا به تغییر ورکو. 1 په 15 کې 15، 15 په 2 کې 15 دیرش، 15 حاصل په 3، حاصل په 3، 2 په 5 کې 10، 3 حاصل درلودل څو شو؟ 11. پوره تقسیم شو. عددم څو شو؟ 15. 4 پر 15 د موږ تاسو د کسر ځواب دی. تاسو د سوال دوامه برخه تر ټولو د کوچني مضرب مشترک مضرب نه ګټه اخیستنه یا استفاده ده چې تاسو د درس د عنوان د لاندې نوشته کړي. زه به هغه سوال درته حل کړم او نور به د تمرین سوالونه درته حل کړم. ویلی دي چې صفت الله هر 4 ورځې وروسته، صفت الله هر 4 ورځې وروسته بازار ته، مغازې ته د توکو د اخیستلو لپاره ځي مغازې ته. او عزت الله 6 ورځې، هر 6 ورځې وروسته مغازې ته د توکو د اخیستلو لپاره ځي. بیا یې ویلي دي که دوی د چنګاښ د میاشتې په 11 د چنګاښ د میاشتې په 11 نیټه مغازه کې یو بل سره لیدلی وي، نو د زمیري د میاشتې په کومه نیټه به یو بل سره وویني. بله میاشت د چنګاښ پسې خو زمری دی. د زمیري د میاشتې په کومه نیټه به یو بل سره وویني. ښه،
د دې دپاره چې دا پیدا کړئ اول د څلورو او د شپږو کوچنی تر ټولو کوچنی مضرب پیدا کوئ. 4 تجزیه کوئ او 2 تجزیه کوئ 6 تجزیه کوئ. 4 چې تجزیه کو جفتی 2 په 2 کې 4 بیا 2 1 په 2 کې 2 یو چې شا خبر خلاصه شوه 4 مساوي دي په 2 په توان د 2 شپږ چې تجزیه کړو دا هم جفتی په 2 تجزیه کې 3 په 2 کې 6 3 اولیه دا دی 3 1 په 3 کې 3 شپږ مساوي کې په 2 ضرب 3. اوس د دغه دواړو ترمنځ تر ټولو کوچنی مضرب کوم اعداد دي؟ کوم اعدادو ته موږ وایو چې تر ټولو کوچنی مضرب؟ موږ برعکس یا بالعکس د تر ټولو لوی مشترک قاسم موږ هغه غټترین توان دلته نیسو چې په دواړو کې مشترک وي. دلته 2 په توان د 2 دی، دلته 2 په توان د 1 دی. نو موږ 2 په توان د 2 نیسو، 2 په توان د 2 ضرب هغه غیر مشترک لومړني اجزاوې د لومړنیو اجزاوې هم ورسره نیول کېږي. دلته 3 مشترک نه دی، دلته نشته، دلته شته، 3 هم ورسره نیسو. دا تر ټولو څه شی دی؟ تر ټولو کوچنی مشترک مضرب د 4 او 6 مساوي کیږي په 2 چې 2 ځلې په خپل نفس کې ضرب شي 2 2 4 ضرب په 3 مساوي په څو کې 3 په 4 کې 12. ښه 12 چې شول دوی یو بل په یو دیرشم د چنګاښ لیدلي 12 ورځې وروسته د یو بل ویني. 12 ورځې وروسته د زمري میاشت کې نو د زمري په 12 صفت الله او عزت الله مغازه کې یو بل ویني. دا تاسو د پوښتنې ځواب. اوس به بل سوال ته راشو. د تمرین دوامه پوښتنه ده. د تمرین دوامه پوښتنه به درته د 50مې صفحې دوامه پوښتنه به درته حل کړم. د تمرین دوامه پوښتنه ده چې ښاروالي د سړک پر غاړه په هرو 4 مترو کې یوه ونه او د برېښنا اداره په هرو 22 مترو کې په هرو 4 مترو کې یوه ونه د برېښنا اداره په هرو 22 مترو کې دلته ونه دوی ونه کېنوي او د برېښنا اداره پایه یوه پایه نسبوي. نو دوی ویلي دي چې سوال دا دی چې د برېښنا که د سړک په لومړي سر کې د برېښنا پایه له ونې سره څنګ په څنګ واقع شوي وي له 2 مترو فاصلې وروسته د دویم ځل لپاره بیا ونه د برېښنا د پایې خواته څنګ کې راځي. بیا یعنی که 22 متره که 22 مترو کې یوه د برېښنا پایه ودرول شي د سړک په لومړي سر کې د برېښنا پایه له ونې سر د پایې سره څنګ ته ونه راځي. نو موږ باید 4 او 22 څه کړو؟ تجزیه کړو، کوچنی مضرب یې پیدا کړو. 4 د وخت هم تجزیه کړل. تاسو ولیدل چې 2 په 2 کې 4 2 اولیه ده د 1 په 2 کې 2 4 مساوي شول په 2 په توان د 2. اوس به 22 تجزیه کړو. 1 په 2 کې 2 1 په 2 کې 2 11 لومړنی عدد 11 1 په 11 کې 11 22 مساوي شول په 2 ضرب 11. اوس تر ټولو کوچنی مضرب کوم یو دی؟ هغه دی چې توان یې غټ دی. دلته 2 لیرو دلته 2 لیرو هغه غټ توان یې نیسو 2
په توان د 2 ضرب غیر مشترک ضربیه جزئیه چې 11 دي دلته نشته دلته شته غیر مشترک دی 11 دا تر ټولو کوچنی مشترک مضرب دی دا مساوي کیږي په 2 په 2 کې 4 ضرب په 11 مساوي کیږي په 4 11 4 ښه دا چې 4 چا دا په څه معنا دا په 2 معنا چې 4 متره پس 4 متره پس یوه ونه د پایې ترڅنګ برابري ښه تاسو آخري پوښتنه د تمرین دریمه پوښتنه ده نوریه هر 3 ورځې وروسته د ښار کتابخانې ته ځي او کتابتون ته ځي او ملالۍ 15 ورځې وروسته کتابتون ته ځي که دوی د غوایي په 10مه د غوایي میاشت په 10مه نیټه یو بل سره وګوري بیا به په کومه نیټه د غوایي د میاشتې په کومه نیټه یو بل سره وویني یا برابر بشي د دوی لیدل به برابر شي نو اوس به موږ دغه دوه عدده چې یو 3 دی یو 15 دی څه کړو مضرب مشترک به پیدا کړو تاسو پیږئ چې دریم اولیه عدد چې تاسو تجزیه کړئ په خپله 3 رسي یو په 3 کې 3 یعنې 3 مساوي دي په 3 ضرب په 1 او 15 هم څه دی 15 هم اولیه عدد دی 15 خپله 15 نیسو یو 15 مساوي دی په 15 ضرب په 1 او د دې تر ټولو کوچنی مضرب مشترک کوم یو کې دواړه غیر مشترک اجزاوې څه دي کوچنی مضرب دی کوچنی مضرب کې مساوي په 15 کوچنی مشترک مضرب مساوي دی په 3 ضرب په 2 ضرب په 5 مساوي په 2 مساوي په 15 مساوي په 15 ښه اوس چې مساوي په 15 شو 15 ورځې بعد د یو بل ویني کله چې دوی په د غوایي په 10 لیدلې وي 15 ورځې نور په ور واچوي 10 او 15 څو کې په 25 کې دوی ملالۍ او نوریه په 25 نیټه د غوایي د میاشتې یو بل سره ویني ګرانو زده کوونکو سوالونه هم همدومره و خلاص شول 3 جزه د لومړۍ پوښتنې کسرونه پاتې شول هغه حل کړئ انشاءالله لومړنیو اعدادو ته متوجه اوسئ چې ورخطا نشئ چې دا ولنه تقسیمیږي ولنه تجزیه کیږي حتما هغه به لومړنی عدد وي چې نه به تجزیه کیږي نو خدای وکړي چې سوالونه هم زده شوي وي درسونه هم د خپلو ملګرو همصنفانو سره شریک کړئ ښه وخت ولرئ خدای مل شه ښه وخت